دیو جن که تاسو د اسلام او د دین ذخیره وکتا نو 5 نفرو ته الله اعلان کړی چې ته ما بخله خو ځان سره نور جهنميان هم جنت ته بوز. یو چې څوک نابالغه مړ شي دی به مور او پلار جنت ته بوزي، دی خاصم جنتی دی. دویم حافظ دی جنتی دی، سو به بوزي لس. دریم شهید دی جنتی دی، سوک به بوزي او یا. سلورم عالم دی جنتی دی، سوک به بوزي سل. پینزم آجی دی جنتی دی، سو به بوزي یو روایت کې 400 یو کې 200. اوس عجبه دا ده ماشوم 2 نفره بوزي، حافظ لس، شهید او یا، عالم سل، دی 400. مسند بازار روایت دی. دا ولی حج د دې 4 واړو نه ګران کار دی. ځان به شهید کې خو حج به ونه کی، علم به وکړي خو حج به نو. دا یو قدم د حاجی انتهایی احتیاط والا دی. او دا کم فضائل چې راغلی دي که نه، دا مرتبه چې الله درکوي دا په مفروض حج کې ګوره، نفلی کې به دا پروګرام هم نشته. بیا که تاسو نه حجونه کې بیا کار نه کوي، مغاول حج دی او دې کې هم جګړې وکړه او لانجې وکړه او په یو هګۍ باندې او په یو چې دی دغه باندې مڼې باندې او په یو جوسو جاخې دی به آخري چت کې چې دی نو یو کوچي ښځه رانیولې وه او وهلی. ما ورته چې مه وهه حج دې خرابېږي. ویلې پوه یم حج مې ویلې خراب دی، هغې له بیا راځم خدای یو ځل ووایم. بلا وه ویلې حج مې خراب دی، زه پوهېږم ځکه ډېره کنځا مې وکړې، خو ویلې حج بیا کوم خو دا وهم دې ته مه ووي دلته کښېنه. او ویلې پرون راسې ورکه ده دې ځای نه ولې وخوځېده، دې باندې یو ځل زړه یخوم بیا حج ته بیا راځم. دا $4,000 په ما راغلي دي. نو ګران کار دی که نه دی؟ دا اصل کې دا ترتیب چې دی دا ترتیب د عاشق د سفر دی. نکته مو پکې زده کړه. راځه